السلام علیکم دوستانو، ستړي مه سئ. د نن په درس کې د عضوي مرکبو د طبقه بندۍ او یا هم د ګروپ بندۍ په اړه بحث کوو. عضوي مرکبونه تر 20 میلیونه، حتی چې موږ په هغه درسو کې په لومړي درس کې د عضوي مرکبونو تعداد ویلی، تر 200 میلیونه هم نن ورځ زیات عضوي مرکبونه پیژندل شوي دي. نو د دې مرکبو د مطالعې د اسانتیا دپاره دغه مرکبونه موږ پر طبقو یا پر ګروپونو باندې ویشو. هغه مرکبونه چې په خپلو منځو کې سره یو رقم خواص لري، دا په یوې کورنۍ باندې په یوه نوع باندې نوموو، او ځینې نور مرکبونه چې ځینې مشترک خواص په خپلو منځو کې لري، هغه پر بله ډله باندې یا پر بله کورنۍ باندې ویشو. دغه چاره موږ سره مرسته کوي چې د عضوي مرکبونه په اسانۍ سره وپېژنو. نو کله چې موږ د عضوي مرکبونو کورنیانې مطالعه کوو، بیا نو موږ ضرورت نه لرو چې هر یو مرکب په انفرادي ډول جلا جلا مطالعه کوو، دې ته ضرورت نه لرو. بلکې کله چې یوه کورنۍ مطالعه کوو، د هغې کورنۍ هر مرکب د هغو مرکبو ټول خواص به موږ ته معلوم وي. نو اول خو عضوي مرکبونه دا که راواخلو، په دوی کې څه شی شرط دی؟ کاربن او هایدروجن. نو یعنې غټه څانګه چې ده هغه څه شي دي؟ هایدروکاربنونه. هایدروکاربنونه تاسو پیژنئ، په تر مخه درسو کې تاسو ویلي دي. هایدروکاربنونه هغه عضوي مرکبونه دي چې یوازې د هایدروجن او د کاربن څخه جوړ شوي. اوس خو نو د دوی اصلي مرکبونه د کاربن او د هایدروجن څخه جوړ دي. ځینې وخت امکان لري چې ځینې نور عناصر هم د دوی په ترکیب کې داخل وي. اوس نو بیا دوی پر درو کټګوریانو باندې ویشل شوي دي. یو تیل جوړونکي مرکبونه، بل هغه مرکبونه چې ښه بوی لري. تیل جوړونکو مرکبو ته الیفاتیک مرکبات ویل کېږي. دا مرکبات چې څه ویل کېږي؟ الیفاتیک. دغه نوم ځکه ورکول شوی دی چې دی تیل جوړونکو مرکباتو کې راځي. دا تیل جوړونکي دي، تیل جوړونکي یعنی الیفاتیک. دا لومړی کورنۍ ده. صحیح دی. په دې الیفاتیک مرکبو کې دا هم یو غټه څانګه ده مشخص. که موږ د مشبوع او غیر مشبوع والي له کبله بیا وویشو، په دې کې مشبوع مرکبات شته، مشبوع الیفاتیک مرکبات، او د دې په مقابل کې بیا څه رقم شته؟ غیر مشبوع. مشبوع دا خو تیل جوړونکي غټه څانګه شوله. هغه مرکبات چې د تیلو په ترکیب کې موجود دي او په نفتو کې، په عضوي فوسیلونو کې دغه مرکبات موجود دي. اوس نو که چیرې ځینې داسې مرکبات موجود وي چې د کاربنونو ترمنځ یې ټولې اړیکې یو ګونې اړیکې وي، دغه ډول مرکباتو ته مشبوع مرکبات ویل کېږي چې دا دوې کورنۍ دي. د الکان کورنۍ دا ټول مشبوع دي چې دا زنځیري شکل لري، د الکان ده، او کړیز شکل چې لري دا څه شي دی؟ دا سایکلو الکان. سایکلو الکان دا هم مشبوع مرکبات دي. دا بیا کړیز شکل لري. دا د سایکلو کلمه خپله د کړۍ معنی لري. په غیر مشبوع مرکباتو کې دلته هم دوې کورنۍ شته. یو الکین. الکین کورنۍ چې ده دا د کاربنونو ترمنځ به حتما دوه ګونې اړیکه یوه دانه موجوده وي، او بله کورنۍ چې ده هغه د الکاین په نامه یادیږي. د دې د کاربنونو ترمنځ به حتما یوه دانه درې ګونې اړیکه موجوده وي. صحیح دی. دا غیر مشبوع شوله. غیر مشبوع په دې خاطر ورته وایي چې دغه مرکبات پوره نه دي د ځانه، یعنې دغه په دوه ګونې اړیکه په اسانۍ سره د منځه ځي، او یا هم درې ګونې اړیکه په اسانۍ سره د منځه ځي. دوی جمعي تعاملات سرته رسولی سي. د دغو کورنیانو تشریح په تر مخه درسو کې ټوله دانه په دانه باندې جلا جلا سوي دي. دا یوه ډله، یوه غټه ډله مرکبات شوله چې دا ټوله موږ مطالعه کړي دي. ورپسې اروماتیک. په دې کې دوهمه ډله مرکبات چې دي دا اروماتیک. اروماتیک هایدروکاربنونه دي. اروماتیک څه معنا؟ ښه بوی لرونکي. یعنې دا مرکبات چې دي دا ټوله ښه بوی لري. په د عطرونو و د سپریګانو د ټولو هغه موادو چې هغه خوشبویي لري، په دغه مرکباتو کې حتما اروماتیک مرکبات موجود دي. صحیح دی. چې دا درې مشهور مرکبات یې موږ وایو، چې اول یې بنزین، دوهم یې نفتالین، او دریم یې انتراسین. دغه د بنزین د کورنۍ یا اروماتیک مرکبات موږ د دې درس څخه او په ورپسې درس کې دغه مرکبات را شروع کوو. دا ټول هغه مرکبات چې په خوشبویه موادو کې موجود دي. صحیح. دا دغه او ورپسې چې دي په دې ډله کې لومړی دا خو غټه ډله شوله. دا بیا داسې مرکبات شته چې کړیز دي. په دې کړۍ کې بې له کاربن څخه یو بیګانه عنصر هم موجود دي. بیګانه ته په لاتیني کې څه ویل کېږي؟ هیترو. نو هیترو سیکلیک یعنې هغه مرکبات چې په کړۍ کې یو بیګانه عنصر موجود دي. نو بیګانه عنصر به څه شي؟ یا به نایتروجن پکښې موجود دي، یا به اکسیجن پکښې موجود دي، او یا به هم
فلورین او یا هم ځینې نور عناصر موجود دي د دې په کړۍ کې. دغه مرکبات چې دي دا پر درو دانو باندې ویشل شوي دي: فوران، تیوفان او پیریدین. دا هم تر اوسه موږ نه دي لوستلي. لومړی مرکب یې فوران نومیږي، دویم یې تیوفان او دریم یې پیریدین. فوران، تیوفان، پیریدین پر دې درو دانو ویشل شوي دي. اوس نو دا ډله بندي دا په عمومي ډول زه په لنډ ډول بیا تاسو ته تشریح کوم. موضوعي مرکبونه چې دي دا پر لومړی موږ د دې څخه هایدروکاربنونه رااخلو، ځکه حتما به کاربن او هایدروجن پکښې موجود دي. په لومړۍ درجه مهم عنصر کاربن او په دوهمه درجه هایدروجن مهم عنصر دي. هایدروکاربنونه هغه مرکبات سره چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. دا پر درو غټو کټګوریانو باندې ویشل شوي دي چې الفاتیک یا تیل جوړونکي دي، بیا اروماتیک یا ښه بوی لرونکي دي، او هیدروسیکلیک یعنې چې په خپل کړۍ کې یو دانه بېګانه عنصر بې له کاربن څخه یو بل عنصر موجود دي. الفاتیک پر دوو ډلو باندې ویشل شوي دي: مشبوع او غیر مشبوع. مشبوع بیا پر دوه کورنیو مشخص کورنیو باندې ویشل شوي دي: الکان او سایکلو الکان. الکان زنجیري مرکبات مشبوع دي او سایکلو الکان کړیز مرکبات دا هم مشبوع دي. غیر مشبوع چې دي دا دواړې کورنیانې زنجیري شکل لري. د کاربنونو ترمنځ بیلنس لري، یوه دانه دوه ګونې اړیکه موجود دي چې دا د الکین کورنۍ د زنجیري شکل لري، او د الکاین کورنۍ کاربنونو ترمنځ به حتما یوه دانه درې ګونې اړیکه موجود وي، دا هم زنجیري شکل لري. صحیح دی. دا ډله مرکبات الفاتیک مرکبات دي. پس اروماتیک ښه بوی لرونکي بنزین، نفتالین او انتراسین. د بنزین یوه کړۍ یا په خپل ځای باندې موږ وایو چې بنزین چې دی هغه د شپږو کاربنو او شپږو هایدروجنو څخه تشکیل شوی دی. دلته د شپږ کونجیان چې دلته په د شپږو کونجیانو باندې پر هر کونج باندې یو دانه کاربن شته. که چیرې موږ دا کاربنونه ونه لیکو هم دغه کونجیان د کاربنونو نمایندګي کوي. صحیح دی. نفتالین بیا د دوو دانو د بنزین کړیو څخه جوړ شوی دی. انتراسین د درو دانو د بنزین کړیو څخه جوړ شوی دی چې دا پر خپل ځای باندې دا ټول مطالعه کوو. اوس نو هیدروسیکلیک داسې مرکبات چې په دا کړۍ کې بې له کاربنونو څخه، اوس دغه کړۍ چې ده په دې کړۍ کې ټوله دغه مرکبات دغه عناصر چې دا ټوله کاربنونه دي. اوس که چیرې په دې کړۍ کې داسې یو کړۍ موجوده وي چې په دې کړۍ کې بېګانه عنصر موجود دي، اوس نو په دې کړۍ کې هغه بېګانه عنصر زه به حتما سمبول لیکم، او دا نور کونجیان چې دي سمبولونه چې مې نه دي لیکلي دا کاربنونه دي، او هغه چې بېګانه عنصر دی هیترو عنصر پکښې کې دی د هغه باید سمبول لیکل شوی. نو فوران، تیوفان، پیریدین دا مرکبات په هیدروسیکلیک کې راځي. دغه ډلبندي چې ده دا په ځینو کتابونو کې دغه ډول ډلبندي راخیستې. کیدای شي په ځینو نورو کتابونو کې یا د کیمیا ځینو پوهانو دغه ډول طبقه بندي نه یې کړې، صرف فقط یې مشبوع غیر مشبوع باندې ویشلي، او یا هم د کړۍ د شکل پر اساس باندې ډلبندي کړي چې مثلا دلته یې لیکلي چې په الفاتیک مرکبو کې یې لیکلي زنجیري مرکبات او بل یې کړیز مرکبات. په زنجیري کې یې لیکلي الکان، الکین او سایکلو الکان. په کړیز مرکباتو کې بیا لیکلي سایکلو الکانونه بیا لیکلي او اروماتیک یې اخوا ته ورګډ کړي. صحیح دی. نو دا ډول طبقه بندي چې ده په ځینو کتابو کې هغه تر ټولو مشهوره او هغه مروجه طبقه بندي دغه طریقه ده. نو دا یادونه مې په دې خاطر ته وکړله که چیرې تاسې بل وخت ورسره مخامخ سولاست دا به ستاسې ځای فرق نه لري. اوس که چیرې تاسې غواړئ دا خبره به ذکر کوئ چې پر کم اساس دغه طبقه بندي سرته رسېدلی دی. که چیرې داسې وویل شي چې دا د کړۍ د شکل پر اساس باندې یعنې پر زنجیروالي او د حلقوي والي باندې دا ویشل شوی دی، نو هغه به هلته دغه الکان، الکین او الکاین دا ټوله په زنجیري مرکباتو کې راځي. سایکلو الکان اروماتیک بیا په بله ډله کې راځي. خو که چیرې بیا څوک وکتل چې دغه طبقه بندي چې ده دا نسبت هغه نورو طبقه بندیو ته یو څه ډېره واضحه ده. دلته موږ ته ډېر معلومات په لاس راځي. صحیح دی. دا طبقه بندي سوله. نو دا طبقه بندي ډېره ساده ده. تاسې په اسانۍ سره کولی شئ کله چې یو وارې کاغذ او پنسل راواخلئ یا کاغذ او قلم راواخلئ، یو وارې دوه وارې ولیکئ دغه طبقه بندي به ستاسې زده شي. نو خدای دې وکړي چې په دې درس باندې تاسې پوهېدلي یاست. په ورپسې درس کې موږ اروماتیک مرکبونه یا ښه بوی لرونکي مرکبونه را شروع کوو، د بنزین په اړه بحث کوو. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.